السلام علیکم ملګرو که غواړئ یو تندرسته بدن ولرئ نو لاندې 15 خبرې په خپل ژوند کې عملي کړئ. لومړی، د شپې له 10 بجو څخه تر سهار 4 بجو پورې خوب وکړئ. دوهم، هیڅکله درمل له یخو اوبو سره مه خورئ. هڅه وکړئ د نیمه ګرم اوبو سره یې وخورئ. دریم، د درملو خوړلو وروسته سمدستي مه پرېوځئ. هڅه وکړئ له قدمونه واخلئ، فزیکي فعالیت وکړئ. څلورم، که د موبایل چارج مو د 10% څخه کم وي نو اړیکې ته ځواب مه ورکوئ، ځکه دې وخت کې شعاع زر ځله غښتلې وي. پنځم، که غواړئ روغتیا صحت مو سالم وي، مریضان ډېر نه شئ، سهار به نهاره یوه مڼه وخورئ. ملګرو، که دا په زړه پورې معلومات مو خوښ شوي وي نو هیله ده زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې هم د ټلۍ نشان ووهئ.